درنو لیدونکو السلام علیکم. امریکا په ننګرهار کې پر داعش ډلې د بي پیلوټي الوتکې برید کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پوځ تیره شپه په ننګرهار ولایت کې پر داعش ډلې د بي پیلوټه الوتکې برید کړی دی. د امریکا پوځ وایي چې په دغه برید کې هغه داعشي وژل شوی دی چې د کابل د هوایي ډګر د پنجشنبې ورځ د برید په پلانولو کې لاس درلود. برید د شپې شاوخوا 12 بجې د جلال آباد ښار ومې ناحیې اړوند قلعه نغرک سیمه کې شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو ویاند ویلي دي چې په دغه برید کې یو کس وژل شوی دی او نور هیڅ چاته زیان نه دی رسېدلی. د امریکا د پوځ یو چارواکي ویلي چې د بي پیلوټي الوتکې برید د ولسمشر جو بایډن په اجازه او د امریکا د دفاع وزیر په امر ترسره شوی دی. د امریکا ولسمشر د کابل په هوایي ډګر کې د داعش د خراسان څانګې له ځانمرګي برید وروسته چې تر 100 زیات افغانانو پر وژل کېدو سربیره 12 امریکایي سرتیر هم پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. له دغې ډلې نه پر غچ اخیستنې ټینګار کړی و. دا پر هېواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر افغانستان د امریکا لومړنی برید دی. طالبانو تر اوسه د دغه برید په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.